دا د پیښور د تاریخي ښار سړکونه او واټونه دي چې د سولې، امن او یووالي په پیغامونو ښکلي شوي دي. ارسلان، احمد، حابل، نواز، واسف خټک او کاشف خټک هغه 4 تنه ځوانان دي چې د پیښور ښار په بیلابیلو ځایونو کې په دیوالونو پیغام لرونکي انځورګري کړي. دوی وايي موخه یې د انځورګرۍ له لارې خلکو ته د سولې او ګڼو نورو مثبتو پیغامونو رسول دي. ارسلان احمد چې د دې ټیم مشري کوي وايي د پیښور ښار په عامو او له ګڼې ګوڼې په ډکو ځایونو کې داسې انتشارات شوي چې د پښتونخوا او پښتنو غلط کلتور وړاندې کوي. موږ دا کار د دغه عمل خلاف پیل کړی دی. کم سپیسز چې په دې ښار کې دي، کم چې جنکشنز دي، کم اربن سپیسز دي، په کم باندې چې په ډیلی بیسز باندې زمونږ تګ راتګ ډیر وي، ټرافیکینګ پې ډیر وي، پیډسټرین او ویهیکل ټرافیکینګ په هغه دیوالونو باندې کم میسیجز چې کنوی شوي دي، کوم چې غلطه عکاسي زمونږ د معاشري کوي، د پښتونخوا کوي، د پښتون کلچر کوي، په هغې باندې داسې اشتهارات د فضول قسم، نو هغه اشتهاراتو خلاف مونږ دا مهم په یو آرټسټیک ویو سره شروع کړو. دوی وايي د انځورګرۍ لپاره یې لومړی ځکه د پیښور ښار انتخاب کړ چې دلته د عامو خلکو تګ راتګ ډیر دی. کله چې له خلکو سره ماشومان راځي او دا ډول انځورونه ګوري نو د خپل ښار او کلتور په اړه به مثبت فکر کوي. چې څونه هم نایبرینګ زموږ ډسټرکټ دي، سوابي ده، چارسده ده، کوهاټ دی، خیبر ایجنسي ده، په ډیلی بیسز باندې دا خلک دلته وزټینګ کې راځي. دې خلکو سره ماشومان وي کم چې ترو ویژولز څه نه څه څیزونه هغوی ته کنوی کېږي د ښار نه، چونکې هغه ماشومان چې دلته کې راشي د مور او پلار سره، د پیرنټ سره، او هغوی داسې قسمه اشتهارات ویني، داسې قسمه څیزونه ویني کم چې نازیبه وي، د هغوی د ایج لیمټ سره، د هغوی سکول آف تاټ سره هغوی ته یو نیګیټیو میسیج کنوی کوي. په هغه لحاظ سره مونږ هغه ټول اربن سپیسز چې څونه هم د پېښور په سیټي کې دي هغه په فرست پریورټي باندې صفا کړل. ارسلان احمد وایي هغه خلک چې د پیښور ښار له ترهګرۍ او ناامنۍ سره تړي، موږ د خپلې انځورګرۍ له لارې غواړو هغوی ته دا پیغام ورسوو چې د پیښور ښار د رنګونو او ښکلاګانو ښار دی. د ښار رشته د ترهګرۍ سره او د سرو وینو سره، د ګرد او د آلودګینو سره د ډیر پخوانه نه وه، خو زمونږ د دې ایرا او زمونږ د دې وخت د یو فیز سره هغې کې ډیر زیات بدلون راغلی. د هغې فیز د بدلولو دپاره، د هغې پورټریټ د بدلولو دپاره کم چې ټیرریزم په ترو باندې کم چې د مختلف ازمایښونه په موږ باندې د وخت سره تیر شو، د هغې سره به موږ پورټریټ شوی دی، هغه موږ د چینج کولو په ترو باندې آرټسټیک ویوز دلته کې راوستل. له دغه هنري ډلې سره په ټیم کې نجونې هم شته چې په زړه پورې انځورګري کوي او په وینا یې کله کله ورته د سیالۍ کولو زمینه برابروي. څونه هم په آرټس ډپارټمنټ سي په پېښور سیټي کې، بیا په مختلف یونیورسټیز کې اکراس د نیشن، لکه پای کې NCA شوله، کانسیټ شولو، نو مختلف یونیورسټیانو نه زموږ سره میل او فیمیل آرټسټ په دې کې فولي پرفارمنس کړی دی او هغوی ته دا پلیټفارم پرووایډ شوی دی. په دې توګه معنی چې هغوی دلته کې راشي د خپل فن مظاهره وکړي او په هغې باندې بیا موږ فرست، سیکنډ، تھرډ پرایزز مختلف کیټګریز سره ایښودي دي. دوی وايي په راتلونکي کې پلان لري چې د پاکستان په نورو لویو ښارونو کې هم د انځورګرۍ له لارې د سولې، امن او د پښتنو د کلتور پیغام ولېږدوي او نړۍ ته به وښیي چې پښتانه ترهګر نه بلکې سوله خوښونکي او امن پسنده ټبر دی.